سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ وایاست. د معاشي میکانیزم څه دی چې په ایران باندې اوس عملي کیږي او د دې معاشي میکانیزم د عملي کېدو سره به د ایران حالت کوم ځای ته ورسیږي؟ آیا د ایران اقتصادي او سیاسي ثبات به لا خراب سي او که نه؟ نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د معاشي میکانیزم چې په 28 د سپټمبر عملي کېږي پر ایران باندې په دې هکله باندې تاسو ته معلومات درکوم. هیله مند یم چې یو څه په دې ویډیو کې هم ترلاسه کړئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تیرې شو. ګوره په 2010 کال کې که تاسو په یاد به نه اوسئ، هغه وخت کې چې دغه تحریمونه یو څه زور یې واخیستلو، د هغه نه وروسته په 2013 کال کې جواد ظریف د ایران د بهرنۍ چارو وزیر و چې هغه لومړۍ ورځې وي. په هغه وخت کې جواد ظریف د اټومي انرژي ادارې سره یو څه پروتوکولونه وکړه او د ملګرو ملتونو د ادارې سره پروتوکولونه یې وکړه تر څو دغه تحریمونه چې دوی د برجام د په نامه باندې هغه برته واخلي او ایران باندې دغه د ملګرو ملتونو چې کوم بندیزونه دي هغه ختم کړي. که څه امریکا خپل بندیزونه ختم کړي نه وو، اروپا خپل بندیزونه ختم کړي نه وو، مګر ملګرو ملتونو خپل بندیزونه ختم کړي وو. د دې بندیزونو د ختمېدو سره ایران وسه کړی ده چې دلته د عربو سره خپل اړیکې جوړې کړي، د هندوستان سره خپل اړیکې جوړې کړي، د افغانستان سره خپل اړیکې جوړې کړي، د چین سره خپل اړیکې جوړې کړي، د روسي هیوادونو سره خپل اړیکې جوړې کړي، د ترکیې سره جوړ کړي. دغه ټولو سره د هماغه برجام پر اساس باندې دوی وسوځېدل چې خپل اړیکې جوړې کړي. مګر اوس دا چې د 2015 څخه شروع شوه، د 2015 څخه شروع شوه، بیا تر 2025 کال پورې دا برجام ادامه یې درلود، خو نن په سبا او نن سبا کولی. اوس چې سنپ بک باندې راځي، یعنې برته په هماغه پخواني سیستم باندې راځي او تعلیمونه ملګرو ملتونو ادارې تمویلي مالي پر تطبیقیه پر ایران باندې، دا به څه معنا ولري؟ ګوره دا وار چې دا تطبیق کېږي، د دې تطبیق کېدو سره نور د ایران کوم سمندري کشتۍ چې دي دا د ایران څخه حرکت نشي کولی، هیڅ هیواد ته د حرکت نشي کولی. مخکې دا عربو ته تله، مخکې دا هندوستان ته تله، مخکې دا بل هیواد ته تله، مګر اوس د دې نه وروسته د ایران کشتۍ په سمندر کې حرکت نشي کولی. چې دا سمندر څخه د دې د کشتیو تجارتي سیستم بند شو، معنا دا ده چې نور دی په کلي ډول باندې د تیلو د خرڅولو لپاره د دوی محدودیتونه ډېرېږي. بله خبره دا ده چې دغه ورځ کې د دې کوم پورټونه چې په سمندر ته دي، دا پورټونه مکمله بند کړه چې چابهار هم پکې کې شامل و، چې افغانستان کې هم دغه ستونزه را پیدا شو چې چابهار د بندېدو سره زموږ 40% تجارت هم ختم شو. نور د سمندر سره دوی کاروبار نشي کولی. که دوی وسې کړی، دوی د روسي سره په غیر مستقیم په پټه باندې او د چین سره په پټه باندې کارونه وکړي، خوښه، مګر هغه هم نشي کولی. بله لویه ستونزه چې په دې کې را پیدا کېږي هغه دا دی چې دا کومې پیسې چې په نړیوالو بانکو کې لري ایران، هغه که ترکیه ده، هغه که چین دی، که هغه کوریا ده، که هغه نور هیوادونو کې دوی پیسې لري. کوریا خو هغه څه وخت مخکې دا پیسې بندې کړې، انګلستان هم بندې کړې، مګر دا ځل چین هم بندي، دا ځل ترکیه هم بندي. ډېر نور بانکونه چې دي دا په نړۍ کې چې کوم بانکو کې دا پیسې وه، د دې ټولې پیسې بندېږي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو بندیزونه دي. د یو ان بندیزونه چې دي، دا بندیزونه د ملګرو ملتونو، یعنی ټول هیوادونه په دې باندې مجبور دي چې په دې باندې هوکړه وکړي. داسې نه ده چې بعضې وایي چې یاره زه یې کوم یا زه یې نه کوم. چین هم دا ور کې د کار نشي کولی. چین ته وایي چې وروره سبا ورځ کې تا ته جنجال جوړ شو، بیا د ملګرو ملتونو اداره صاحب په خبره به نه درېږي، ستا سره کومک نه کوي. او چین هم دا ور کې د ایران ملاتړ نشي کولی، ځکه چې کوم قوانین چې ملګرو ملتونو ورته ویلي وو هغه یې تطبیق نه کړه. د دې ټولو سره اوس ایران باندې څه کېږي؟ ایران باندې ګوره د ایران اقتصاد به لا ضعیفه کېږي، ښه به په خراب پرېږي، چې د اوس د دې ټولو عایدات پر تیلو باندې ولاړ وي، خو تیل به دې مکمله بندېږي. بل د دوی سیاسي ثبات به لا خرابېږي، ځکه چې پیسې چې کمې سوه، پیسې چې ختمې سوه، د پیسو د ختمېدو سره دوی مجبور دي پیسې چاپ کړي، او د پیسو چاپېدو سره د تومان ارزښت به لا هم صفر شي، چې هغه ویډیو هم په بله شپه کې به انشاءالله تاسو ووینئ.
د پیسو ارزښت کمیږي، د سیاسي ثبات خرابېږي. چې کله لوږه په ملک کې جوړه سوه، دا وار کې امنیت هم مشکل پیدا کېږي، چې امنیتي مشکلات ورته پیدا کېږي. امنیتي مشکلات چې پیدا سوه، بیا به هلته ګروپونه وي، هلته به ډلو ډلبازي وسي. نو د داسې ښکاري چې ایران به بل ځل حتی د اسرائیل او د امریکا جګړې ته به مجبور هم نسي. دوی به خپل کې هغه جګړې شروع کړي او هلته به قومي جګړې او منطقوي او مذهبي او دا جګړې به شروع سي. او د دې جګړې شروع کېدو سره نور حکومت هم څه نسي کولی، ځکه چې حکومت ټول منابع او ټول لارې چې په خپل د عایداتو د پاردلو د لاسه ورکوي. حتی افغانستان هم نور نسي کولی چې په د ایران څخه خرید وکړي. دوی به پاتې اوسي که څه افغانستان لا دومره ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندل نه دي، اوس به دوی خپل کار وکړي، مګر بغیر له افغانستان بل هیڅ هیواد د ایران سره تجارت نسي کولی. اوس په دې کې زه بله خبره تاسو ته کوم چې په داسې یو وخت کې د کوم کسان کوم افغانان چې په ایران کې دي دوی څه وکړي. ګوره په دغه څه وخت کې که تاسو ته ووایم چې د ایران تومان ډېر کمیږي. دا به په بل ویډیو کې هم تاسو ته ویلي دي، خو دا ویډیو کې هم تاسو ته وایم چې د ایران تومان مخ وړېږي او امکان لري چې دا صفر سي. دا که صفر کېږي نو ټول سرمایه خاوره کېږي ورسره. او که تاسو نورې پیسې لرئ، زیاتره بعضې کسان دي چې اوس هم میلیارډونه پیسې لري، د میلیارډونه تومان پیسې لري، دوی په دا خاطر ناست دي چې یو ورځ کې دا پیسې بیرته لوړې سي، چې دا امکانات ورسره نشته. یو بله خبره دا ده چې دا بعضې خلک چې خپل د روزانه چارو دپاره په نیمروز او په فراه کې بعضې خلک پیسې لري، نوي مهاجر راغلي دي، دوی غواړي چې پیسې یو څه مات کړي او خپل روانې چارې به وساتي. ځکه چې بعضې ملګرو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي چې موږ خپل پیسې ساتو تر څو چې د ایران حکومت سکوت سي، بل حکومت کې جوړېږي، بیا پیسې بیرته لوړې سي او موږ به پیسې په هغه وخت کې. نو تر هغه وخت که تاسو دا پیسې ساتئ نو د ایران حکومت لا معلومه نه ده چې 1 کال 2 کاله 3 کاله نور دوام وکړي، که یې ونه کړي او که یې 2-3 کال نور دوام وکړو او دا څه پیسې دلته بندې وسي، تاسو هر څه د لاسه ورکوئ. نو دغه څو وخت کې که تاسو پیسې داسې کوئ تر 28 مخکې خپل پیسې ماتې کړئ، د سپټمبر 28 مخکې خپل یو څه پیسې ماتې کړئ، په افغانۍ باندې بدل کړئ. او که تر هغه تیر سو نو د دوی معاشه سیستم فعال سو، دا ځل د ایران تومن ډېر لویږي، حتی صفر ته رسېږي. بیا به تاسو ووینئ چې اوس خو 1 میلیون 200 افغانۍ کېږي، یو ورځ به تاسو ووینئ چې 1 میلیون افغانۍ 1 میلیون تومن به هم 100 یا 50 افغانۍ ته هم ورسېږي. دا حالت پر ایران باندې را روان دی. که حکومت نسکور څخه امکان لري چې پیسې ورته لوړې بلاسي، مګر امکان د دې نشته چې داسې ژر هم حکومت تسلیم سي دې ته، تر څو چې دوی خپل عایدات او خپل پیسې د ایران چارواکي لري، دوی خپل زور ویي. تر هغه چې بیا ملت ورڅخه باندې ولاړ سو، بیا هغه بېل خبر ده. مګر د اوس لپاره هر څه ګډوډ دي. د دوی باندې اقتصادي او نظامي او سیاسي تحریمونه د 28 تاریخ څخه دا د ملګرو ملتونو د خوا راځي. او دا ځل چې راله دا د ایران دپاره ډېر خطرناکه به وي او د سیمې دپاره به هم خطرناکه اوسي، ځکه چې پر ایران باندې ټوله نور مواد چې د ایران ته راتله او دلته څه جوړېدل او افغانستان ته تله، هغه به هم ګران سي. دا به د نن ویډیو هیلهمند یم چې سم ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.